دې پسې به ډالۍ کوم زه وې ته وې دواړو چې بادونه د سپرلي خوړې مونږ چې زندګۍ نه خوړې مونږ چې زندګي خوړې زه وې ته وې دواړو چې بادونه د سپرلي خوړې مونږ چې زندګۍ نه خوړې مونږ چې زندګي خوړې خدایا چې اسونو مې بادام او چلغوزي خوړې خدایا چې د ګډو بزو کنډک مې جلګوړي خوړې هر کوی د تیلو دی هر غر د زمرد دی مونږ خو د دوبۍ په ځای خپل کلی کې ځواني خوړې ټول وطن مې سره زر دي مرجان دي ملغلرې دي مونږ خو چې ماښام ګلاب جامن سهار برفي خوړې ټول وطن مې سره زر دي مرجان دي ملغلرې دي مونږ خو چې ماښام ګلاب جامن سهار برفي خوړې کاش چې دا مرغۍ خو د مرمر په خزو ناسته وې کاش چې دې بلبلو خو دانو په ځای غمي خوړې کاش چې دا مرغۍ خو د مرمر په خزو ناسته وې کاش چې دې بلبلو خو دانو په ځای غمي خوړې خپل وطن جنت دی نو جنت کې څوک د لوږې مري مورې مونږ خو سپوره خورو نو مونږ خو چې غوړي خوړې خپل وطن جنت دی نو جنت کې څوک د لوږې مري مورې مونږ خو سپوره خورو نو مونږ خو چې غوړي خوړې او ته د ماهی پر بلبله زره سواد توتی څنګه تا خو چې انګور خوړې کابل کې ما چوري خوړې ته د ماهی پر بلبله زره سواد توتی څنګه تا خو چې انګور خوړې کابل کې ما چوري خوړې ته خو تور کارغی ته مرغۍ د تیرا څنګه خورې تا خو چېرته مړه په ډیرانونو باندې سپي خوړې ته خو تور کارغی ته مرغۍ د تیرا څنګه خورې تا خو چېرته مړه په ډیرانونو باندې سپي خوړې او مری پښتانه ستاسو په ګولۍ ګنې په کار خو وه نسیم صاحب مری پښتانه ستاسو په ګولۍ ګنې په کار خو وه دې خوانه ګولۍ درتلې او تاسو په تندي خوړې مری پښتانه ستاسو په ګولۍ ګنې په کار خو وه دې خوانه ګولۍ درتلې او تاسو په تندي خوړې او دا څو د لګان خو به ژوندي منظر تیر کړي وو هسې کروا وې او سړو چېرته سړي خوړې ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه ډېره مهرباني دا حاجي صاحب دا